اوس په تفصیل سره خبرونه. شمالي وزیرستان کې د شهید کړي شوو څلورو زنانو په حق کې بنو قومي اتحاد احتجاج کړی دی او د زنانو وارثانو ته په فوري توګه د شهید پیکیج ورکولو او د دوی د بچو د کفالت غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی محمد وسیم، څه تفصیلات دي؟ بالکل دا 13 ورځې په شمالي وزیرستان کوم د بن سره تعلق لرونکي څلور هنرمند زنانه قتل کړي شوې نامعلومه وسلوالو هغه قتل کړي وي. نو هغه په ضد باندې نن د بن قومي اتحاد په نامه باندې یو اتحاد جوړ شوی دی کې بن وکلا هم شامل دي او تاجران هم پکې شامل دي. هغه بن پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه ورکړه. په درنه وزیر قومي اتحاد ډومې سره کوم تعلق لري هغه هم ګډون وکړو. نو دا احتجاج کوونکو دغه غوښتنه چې کومه په شمالي وزیرستان کې د بن هنرمند مړ کړي شوی دي هغه خاندان او بچی چې کوم دي هغه د کفالت دغه واحد ذریعہ وي دغه د غریبت د وجې هغه د هغه ته هنر ورزکول نور زموږ هغه په 16000 روپۍ په میاشت باندې به هغه د خپل خاندان او د خپل بال بچ کوم دی هغه کفالت کولو. نو هغه چې اوس مړ شوی نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دې د کفالت ذمہ هم اخلي او د بال بچ کوم دی هغه کفالت ذمہ هم اخلي ځکه چې د دې ورکوټي مشمان پاتې شول د هغه خاندان چې کوم دی هغه به اثر پاتې شول. نو دې دا وایي چې حکومت له طرفه هو دې سره 15 لک یا 3 لک یا څو دغه مرسته کول شي. نو دې دا وایي چې دغه مرسته چې کوم دي دغه ډېر کم دي. نو دې دا وایي چې مکمل خاندان کې فلج چې کوم دي هغه ذمہ ده مو اخلي او پکې چې کوم دي هغه د هم ورته زیات شي. نو په دې مقابل په 13 ورځې چې کوم په پېښور کې د پولیس له طرفه چې کوم مبشر وزیر قتل کړ هغه د فرم د انصاف غوښتنه وکړه او دوی وایي چې هغه قتلان د هم په فوري توګه په پنځه شي او دوی ته د هم شهدا پیکیج کې حساب ورکړي شي. مننه محمد وسیم د تفصیلاتو راکولو.